بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې ښه به یاست. تېره ورځ به مو په خیر تېره کړي. نن د خیره موږ تاسې د اووري په ټیومرونو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحبانو د اووري ټیومرونه یا هم د تخمدانو سرطانونو باندې به بحث کوو. صحیح سو؟ په دې کې شک نسته ډاکټر صاحبانو چې د اووري یا هم د تخمدانو سرطانونه په ښځو کې په ریپروډکټیو سیستم پسې مربوط دریم عام سرطانونه دي چې واقع کیږي. په داسې حال کې چې اوله کتګوري سرطانونه چې دي د سرویکس او د انډومیټریم د برخې دي یا هم د رحم د برخې سرطانونه دي. صحیح ده؟ په ښځو کې اول سرطانونه چې ډیر واقع کیږي په ریپروډکټیو سیستم پورې مربوط، هغه د کوم ځای وي؟ هغه د سرویکس او د رحم د برخې وي. له هغې څخه را په دې خوا دریم عام سرطانونه چې واقع کیږي په ښځو کې ډاکټر صاحبان هغه د اووري دي. نو په اووري کې دا سرطانونه چې واقع کیږي اکثره سالم، ځینې خبیث او ځینې بارډر لاین وي، یعنی د خبیث او د سالم په منځ کې یو حالت وي. د دې لپاره WHO یو ډیر ښه کلاسیفیکیشن کړی دی چې دا ټول سرطانونه یې تقریبا په 5 ډوله کې ویشلي دي. دا د اووري جوړښت مه هېروئ ډاکټر صاحبانو. موږ پوهېږو چې اووري شاوخوا د یو قسم اپیتیلیل حجراتو په واسطه پوښل شوی دی چې موږ تاسې دې ته سیلامک سیلز یا سیلامک اپیتیلیم هم وایو، میزوتیلیل نه. او نو اکثره سرطانونه دي چې ډاکټر صاحبانو تقریبا 80 یا 80% سالم و خبیث سرطانونه چې دي هغه له دغه سیلامیک اپیتیلیم څخه منشأ اخلي ډاکټر صاحبانو. بل موږ پوهېږو په اووري کې دننه ځینې جرم سیلز دي چې په ښځو کې ورڅخه لاسته راځي ډاکټر صاحبانو، یا فالیکلونه بیا وروسته ورڅخه جوړي. نو له هغو جرم سیل څخه تقریبا 15-16 یا 20% یې سرطانونه منشأ اخلي. بل موږ پوهېږو چې خپله په کارټکس کې یو قسم نور حجرات دي چې هغوی ته موږ تاسې 6 کارډ سټرومل حجرات وایو ډاکټر صاحبانو. هغه څخه چې کله منشأ واخلي هغوی ته موږ ته 6 کارډ سټرومل ټیومرز وایو چې 15-10% یې هغسې وي. نور سرطانونه هم شته په یوې سربیره چې هغو ته موږ میسیلینس یا نور نوم ورکوو. او شپږمه کتګوري ګوري دا 4 کتګوري سو، 1 2 3 4 که نه. 5مه کتګوري سرطانونه چې دي هغه میټاسټاټیک ټیومرونه دي چې اووري ورته له نورو ځایونو څخه راځي. صحیح ده؟ دغه د WHO کلاسیفیکیشن دی ډاکټر صاحبانو چې ټول سرطانونه تقریبا په 5 کې ویشلي دي. ګورئ چې یو اپیتیلیل ټیومرونه دي، او بل کوم سرطانونه ډاکټر صاحبانو؟ جرم سیل ټیومرز وو. درېیمې 6 کارډ ټیومر یا 6 کارډ سټرومل ټیومرز وو. څلورمې میسیلینس یا نور ټیومرونه وو، او 5مې میټاسټاټیک ټیومرونه دي. صحیح ده؟ ډاکټر صاحبانو له اپیتیلیم یعنی اووري چې چاپیره پوښلي دغه سیلامیک اپیتیلیم له هغې څخه چې منشأ اخلي هغه کولامیک لیکل کیږي، ویل کیږي سیلامیک. صحیح سو؟ له هغې څخه چې منشأ اخیستې ډاکټر صاحبانو هغه لکه سیرس سیسټو اډینوما، بارډرلاین سیرس ټیومرز اینډ سیرس سیسټو اډینو کارسینوما دي. بی دا چې دي سیرس ټیومرونه دي. بل چې دي میوسینس ټیومرونه دي لکه میوسینس سیسټو اډینوما، بارډرلاین میوسینس ټیومرز اینډ میوسینس سیسټو اډینو کارسینوما. بل چې دي ډاکټر صاحبانو په سی کتګوري کې انډومیټرایډ ټیومرز راځي. په ډي کتګوري کې کلیر سیل یا هم میزونیپرایډ ټیومر چې داسې دي بالکل لکه د پښتورګو سرطان. په دې خاطر همدا میزونیپرایډ نوم هم رانښول شوی دی. او برونر دغه چې دی بل ډاکټر صاحبانو برینر ټیومرز. نو دغه برینر ټیومر تر دې ځایه پورې به موږ دا سرطانونه نن وایو. صحیح سو؟ په نن درس کې به موږ دغه سرطانونه خلاصوو د خیره ګرده. یعنی دغه د اپیتیلیم څخه چې منشأ اخیستی ډاکټر صاحبانو شاوخوا سرفیس اپیتیلیم څخه هغه به ټول خلاصوو. دا نور یو درس پاته کیږي فکر کوم هغه به د پنجشنبې په ورځ پسې خلاص کو. او پلاسینټا او هایډیټ مول چې ډېر مهمه موضوع ده. او د خیر نور له دې ریپروډکټیو سیستم څخه هم خلاصېږو انشاءالله. په راتلونکي شنبه په ورځ به موږ یکشنبې په ورځ به د خیره موږ تاسې انډوکراین شروع کوو. صحیح سو؟ جرم سیل ټیومرونه چې دي ډاکټر صاحبانو دا واقعیت یعنی اکثره دي دغه دي ډاکټر صاحبانو د سرفیس اپیتیلیل ټیومرونه دي. جرم سیل واقعیت لږ دي، 15-20% سرطانونه ممکن دا وي چې هغه اکثره ټیراټوما وي. او ټیراټوما موږ تاسې پېژنو اکثره وخت ټیراټوماګانې چې وي هغه څه وي؟ سالم وي. یا موږ ویلی سو چې ټیراټوما په 3 ډوله ده چې یو میچر دی یا اډلټ ټیراټوما ده، بل بیناین سیسټیک ټیراټوما ده یا ډرماید سیسټ ورته وایي، او بل چې د بیناین سالډ ټیراټوما ده، ملیګننټ یا امیچر ټیراټوما، او بل چې دی مونوډرمل
آر سپیشلایز ټیرټوما ده چې هغه په خپل وار سره په دوه ډوله ستروما اووري او یا هم کارسینای ټیومرز. بل ډاکټر صاحبانو جرم سیل ټیومرونه چې دی هغه ډسجرمینوما ده، انډوډرمل ساینس یا ساک ټیومرز دي، کوریو کارسینوما ده او نور امبریونل کارسینوماګانې دي ډاکټر صاحبانو چې په اووري کې واقع کیږي. بل 6 کارډ سټرومل ټیومرز دي چې 15% دغه ځایونو کې واقع کیږي لکه ګرینولوسا تیکل سیل ټیومرز، ګرینولوسا سیل ټیومرز، تیکا سیل ټیومرز اند فایبروما. سرټولي لیډیګ سیل ټیومرز لکه په نارینه‌و کې چې وي یا انډروبلاستوما یا هم آرینوبلاستوما چې ورته وایي. او بل چې دی ډاکټر صاحبانو هغه ګاینیډروبلاستوما ده چې دا هم اکثره وخت په اووریانو کې واقع کیږي او له 6 کارډ سټرومل حجرات څخه منشأ اخلي. نور سرطانونه هم شته پکې لکه لیپډ سیل ټیومرز او بل ګوناډوپلاستوما. میټاستاتیک ټیومرونه چې له نورو ځایونو څخه ورته راځي تر ټولو ښه مثال دی مثلا لکه کرونبرګ ټیومرز او نور ټیومرونه. دا ټول هغه سرطانونه دي ډاکټر صاحبانو چې په وریو کې واقع کیږي. صحیح ده؟ ته دا ویډیو